مهم خبر د طالبانو حکومت د دفاع وزیر او لوی درستیز مو د قطر امیر سره لیدلی. سلام ستړي مشي وخت مو په خیر پام وکړئ د نوزي مهم خبر ته. د طالبانو حکومت وایي د دوی دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او لوی درستیز قاری فصیح الدین فطرت د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثاني سره لیدلی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن په خپله ایکس پاڼه د دې لیدنې په اړه یو بیان خپور کړی. د بیان په اساس په دې لیدنه کې د اړیکو په پیاوړتیا او په مختلفو برخو کې د پرمختګ په اړه بحث وشو. د قطر دولتي اژانس لا د دې لیدنې په اړه څه نه دي خپاره کړي. مولوي یعقوب په 2022 کال کې هم قطر ته تللی و او هلته یې له شیخ تمیم سره لیدلی وو چې په خبره یې په هغه لیدنه کې د طالبانو د پوځ د تنخواو، یونیفورم او د سرحدي امکاناتو د برابرولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې وه. د طالبانو دفاع وزیر او لوی درستیز دا څو ورځې په قطر کې دي او هلته یې په څو لیدنو سربیره د دوحې د دفاعي صنایعو په نړیوال نندارتون کې هم ګډون کړی دی. دوستانو دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همداسې افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت.